خوشبو ته یې د زلفو بیا لونګ اخیستې دي خوشبو ته یې د زلفو بیا لونګ اخیستې دي نازونه اداګانې یې بل رنګ اخیستې دي او چې هر دیوال ته ناست یم وچې شونډې ستړی ستړی چې هر دیوال ته ناست یم وچې شونډې ستړی ستړی د ژوند واړه خوښۍ مې غنم رنګ اخیستې دي او زما افغانستان به له جهانه ښایسته و زما افغانستان به له جهانه ښایسته و افسوس چې ښایستونه ورنه جنګ اخیستې دي او په پاک او په سپېڅلي نیت یې ګوره شک ونه کړې په پاک او په سپېڅلي نیت یې ګوره شک ونه کړې مرجانې غوږوالۍ راته ملنګ اخیستې دي او نه نه ښکلی خو نه یې نه پوهېږم تا کې څه دي نه ښکلی خو نه یې نه پوهېږم تا کې څه دي له ټول کلي نه زړونه تا بدرنګ اخیستې دي او ستا هغه نازولی لا تر اوسه لیونی دی ستا هغه نازولی لا تر اوسه لیونی دی پردیس یار دې د قرض په پیسو بنګ اخیستې دي او پردیس یار دې د قرض په پیسو بنګ اخیستې دي. سلام قدرمن لیدونکو، هیله من روغ جوړ او صحت جميل پورته اوسئ. حتاوله وردګ مې زلبیا له عبدالرحیم څخه ستاسو په درنښت چوپړ کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ په دې خپرونه کې شعر او شاعرۍ سره تړلي ادبي ملګرو او لیکوالانو سره ناست یو چې خوشبختانه په خپرونه کې راسره عبدالله پردیس مېلمه دې ته په خپله خپرونه کې ښه راغلاست وروره په خیر راغلاست ستړی مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسې ته د عبدالله میډیا ټولو کتونکو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وي د صحت او عافیت جامې به پر تن ولري. په دویم قدم کې د تاسې څخه ځانګړې مننه چې موږ ته مو په عبدالله میډیا خپرونه کې وخت راکړو موږ هم راوبللو او تر څو موږ د هیوادوالو سره د مینوالو سره خپل زړه خواله شي. هیله کوم پردیس صاحب که په پیل کې راته د خپل د تحصیل په اړه ووایي چېرته زېږېدلی لومړۍ زده کړې چېرته کړې دي لوړ زده کړې تر کوم ځای پورې رسولي دي؟ مننه وردګ صاحب. ما خو زېږېدلی خو په خپله میدان وردګ ولایت بندیچک ولسوالۍ کې یم او لومړنۍ زده کړې مې هماغلته په خپل پلرني کلي کې هماغلته الجهاد په نوم یو لیسه کې بشپړې کړي دي. نو د کانکور د آزادې سیالۍ د لارې زه د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځۍ د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې د دریم ټولګي محصل یم. تر څو چې زه مړ نه یم ستا له غمه محترمه تر څو چې زه مړ نه یم ستا له غمه محترمه نو زړه کې به د خود ساتم صنمه محترمه او د یار په سپینو لاسو دی چې نوم زما لیکلی د یار په سپینو لاسو دی چې نوم زما لیکلی په جیب کې به دې وساتم قلمه محترمه او پوهېږې په لیدلو یې زما زړګی ازار کړي پوهېږې په لیدلو یې زما زړګی ازار کړي د چا سترګو کې مه تاویږه نمه محترمه او رنځور یمه له وخته له کلونو انتظار یم رنځور یمه له وخته له کلونو انتظار یم په ټول جهان کې تا ته محترمه او نیمګړی یم وجود مې مکمل کړه یو ځل راشه نیمګړی یم وجود مې مکمل کړه یو ځل راشه هم ته یې د پردیس زړه ته ملهمه محترمه او هم ته یې د پردیس زړه ته ملهمه محترمه. شاعر او سیاست څنګه؟ ها پردیس صاحب که ته راته وایي چې شعر او شاعرۍ مو د څه وخت را شروع کړې ده؟ د ما د شعرونو خو تقریبا ډېر وخت کېږي اووم صنف اتم صنف کې ومه چې ما شعرونه لیکل ابتدایي شعرونه وو خو دا چې ابتدایي شاعري د نیمګړتیاو نه خالي نه وي نو ابتدایي شعرو لږ یو څه نیمګړتیاوې درلودې نو بس د هغې اووم صنف نه اتم صنف نه تر ننه پورې نو شعرونه لیکو. پردیس صاحب که راشو د خپلو مینهوالو ته یو شعر ډالۍ کړي. مننه وردګ صاحب. د غزل نه مخکې به یو څو بیتونه واورم مینهوالو ته. وایي نه دې راځي خیر ده چې خوشحاله وي نه دې راځي خیر ده چې خوشحاله وي مینه زموږ ژوند دې بې مثاله وي او هره شپه زه راز ورته د زړه وایم هره شپه زه راز ورته د زړه وایم خوند کړي چې سپوږمۍ دې انډیواله وي او هسې پرې باور لرم چې را به شي چېرته که خبر زما له حاله وي او ته پوره مین نه ځکه تا باندې درد د زړه راځي خو لنډمهاله وي راځمه غزل ته وایي دلته تر خپلې وسې هر چا خیانت کړی دی دلته تر خپلې وسې هر چا خیانت کړی دی هر څه پرېږدمه ما له ژوند څخه نفرت کړی دی او مال او سرونه مو خوندي نه شو نه امن راغی وطن یې خرڅ کړ نو دوی څه ډول سیاست کړی دی
او مرض جنگ دی دلته دغسې حالت راغلی مرض جنگ دی دلته دغسې حالت راغلی چا پکې سر وخوړ او چا پکې هجرت کړی دی او د کرکې ښار کې یم رالوی او ته خفه یې رانه د کرکې ښار کې یم رالوی او ته خفه یې رانه زه ملامت نه یم ما کله محبت کړی دی او حساب خو حق دی په محشر هلته به وګورو چې حساب خو حق دی په محشر هلته به وګورو چې ماده پرست څوک چا د خدای پاک عبادت کړی دی ماده پرست څوک چا د خدای پاک عبادت کړی دی. ډېر ښایسته پردیس صاحب واقعا ډېر ښایسته شعرونه ول. پردیس صاحب که دا راته ووایې د شعرونو په قالب کې د کوم قالب خوښېږي؟ غزل دې خوښېږي؟ نظمونه دې خوښېږي چې ویې لیکې؟ دوبیتیانې دې خوښېږي؟ څه شی دې خوښېږي چې ویې لیکې؟ مننه وردګ صاحب ما خو خپله په مختلفو قالبونو کې شاعري کړې ده نظمونه مې هم لیکلي دي آزاد نظمونه بېردي په شعرونه خو د ما چې ډېر خوښېږي زیاتره ما شعرونه چې دي هغه غزل قالب کې دي او د ما غزل ډېر خوښېږي د اکثره د لوی لوی شاعرانو رحمان بابا خوشحال خان خټک مثلا منیر بونیری و شاهنواز باخیر دغه غزلونه زه ډېر اورم د ما چې ډېر خوښېږي هغه د شعر قالب هغه غزل دی چې ډېر زیاتره شعرونه مې په همدغې قالب کې لیکلي دي او ډېر مې خوښېږي. پردیس صاحب تاسو اشاره وکړه چې د رحمان بابا او د شاهنواز باقر او خوشحال خان خټک شنول کوم شاعر دې ډېر خوښېږي؟ د خوښې شاعر مې ګل رحمان رحماني دی چې ډېر کتابونه هم زه هم د هغې لولم او ډېر کتابونه هم د هغې لرمه ډېر خوندور غزلونه مختلفو قالبو کې شعرونه لیکلي دي نو هغه ماته ډېر خوند راکوي او زه هغه ډېر لولم. اوس راشو د مینوال په دې وخت کې بل ښایسته غزل هم ډالۍ کوي غزل لري دوبیتیان لري نظم ورته ډالۍ کوي. غزل به ووایم په دې هیله چې د مینوالو د خوښې وړ وګرځي وایي نور له نشو او له خماره ستړی شوی یمه نور له نشو او له خماره ستړی شوی یمه اف اف تو بله ښکلې یاره ستړی شوی یمه تر څو به ګرځمه کوڅو کې او خیرات به غواړم تر څو به ګرځمه کوڅو کې او خیرات به غواړم زه هم انسان یم له دې کاره ستړی شوی یمه او زما خو خوښ یې ای جانان خپل ساده لباس کې زما خو خوښ یې ای جانان خپل ساده لباس کې مه کړه له دې ډول سینګاره ستړی شوی یمه او له قتل پرته پکې نور هیڅ کاروبار نشته دی له قتل پرته پکې نور هیڅ کاروبار نشته دی ځم چېرته لرې له دې ښاره ستړی شوی یمه او یاره په ما پسې د خپل ساتونکي مه راوله یاره په ما پسې د خپل ساتونکي مه راوله در سره ځمه زه تر داره ستړی شوی یمه او اوس چې پردیس په هره لار کې درته نه ودرېږم اوس چې پردیس په هره لار کې درته نه ودرېږم اوس له دې ډېره انتظاره ستړی شوی یمه او اوس له دې ډېره انتظاره ستړی شوی یمه. پردیس صاحب ډېر ښایسته غزل و پوښتنې به هم کوو پردیس صاحب څخه ژوند به یې تېر کړو قلمونه به ترې ریکارډ کړو مینوالو موږ سره پاتې شئ. پردیس صاحب که دا راته وایي مشاعره کې دې کله ګډون کړی؟ وردګ صاحب مختلفو مشاعرو کې مې ګډون کړی دی مختلفو تلویزیونونو ته او مختلفو شاعرانه غونډو ته تللی یم مختلفو مشاعرو مختلفو شعري برنامو کې مې برخه اخیستې ده. به شو بلې پوښتنې ته پردیس صاحب داسې راتلونکي کوم پلان لرئ کوم ټولګه کوم کتاب چاپ کړي؟ نو تر دې دم ګړی پورې خو مې یو دوه ناچاپ اثرونه دي انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د هېوادوالو مینوالو لاسونو ته ورسیږي. یو ناول دی تر خاوره لاندې هیلې او بل شعري ټولګه ده انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به چاپ شي او هېوادوالو د مینوالو لاسونو ته به ورسیږي. پردیس صاحب هم کتابونه لیکلي دي هم ناول ده چې د خاورو لاندې هیلې واقعا ډېر بااستعداده شاعر او لیکوال ده. پردیس صاحب که یو ترنم د مینوال د ډالۍ کې ترنم به درته وکوم د یار په تورو زلفو کې ماښام رانه ورکې د یار په تورو زلفو کې ماښام رانه ورکې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورکې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورکې د یار په تورو زلفو کې ماښام رانه ورکې د یار په تورو زلفو کې ماښام رانه ورکې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورکې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورکې چې سایې بنده بنده زما نوم یې نیم نیم واخیست
چې سایه بنده بنده زما نوم یې نیم نیم واخیست د هغه آخري ورځې پیغام رانه ورک یې د هغه آخري ورځې پیغام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې هر څه د جدای شپه بل مې اوښکې ستا په یاد دی هر څه د جدای شپه بل مې اوښکې ستا په یاد دی بس ته مې غورځېدلی له پامه رانه ورک یې بس ته مې غورځېدلی له پامه رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې ځوانۍ کې مې دوه سترګې په یو چا پسې تل سرې وې ځوانۍ کې مې دوه سترګې په یو چا پسې تل سرې وې زما د ماشومتوب خوب آرام رانه ورک یې زما د ماشومتوب خوب آرام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې هغه وعدې لفظونه د لاس نښې ټول دروغ و هغه وعدې لفظونه د لاس نښې ټول دروغ و زه شوم ستا محبت باندې بدنامه رانه ورک یې زه شوم ستا محبت باندې بدنامه رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې زمونږ دواړو تر منځه خوشحالي به کله راشي زمونږ دواړو تر منځه خوشحالي به کله راشي پردیس ګرځم د ستړي ژوند انجام رانه ورک یې پردیس ګرځم د ستړي ژوند انجام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې راغلی میخانې ته یم خو جام رانه ورک یې مننه وردګ صاحب مننه پردیس صاحب ښایسته مینهوالو تاسو د پردیس صاحب ترنم واورېده مینهوالو د پردیس صاحب څخه به د پروګرام په دې وخت کې شعر ورو پردیس صاحب مینهوال ته که شعر ډالۍ کړئ به ووایم زمونږ اشنا یې کړل ټوپک سره تنکي لاسونه زمونږ اشنا یې کړل ټوپک سره تنکي لاسونه خدایه نور لنډ کړې له وطنه مو پردي لاسونه او چې دغه خاوره خپله نه بولي په بلې پلوري چې دغه خاوره خپله نه بولي په بلې پلوري ربه تباه کړې چې د هر چا پکې وي لاسونه او مونږ یې پنجو کې ایسار کړي یو ترې څنګه خلاص شو مونږ یې پنجو کې ایسار کړي یو ترې څنګه خلاص شو څومره بدبخته د بلا د لیوني لاسونه او چې آرامي راشي نور ورکې دا سپېرې جګړې شي چې آرامي راشي نور ورکې دا سپېرې جګړې شي شي به قلم سره عادت د هر بچي لاسونه پوه شوم چې بیا د کوم ناترسه لخوا ونه لګي نو له دې وجې هر چا ایښي په زړګي لاسونه او پردیسه څه به وشي بیا که راشي داسې اختر پردیسه څه به وشي بیا که راشي داسې اختر چې وینه کریزو باندې سره د هر سړي لاسونه او چې وینه کریزو باندې سره د هر سړي لاسونه کو تاسو د پردیس صاحب شعر واورېدو کو پردیس صاحب که اخره کې د پیغام څه شی د ځوانانو ته پیغام لري شاعرانو ته پیغام دی مینهوال ته وطندارانو ته د خپل پیغام وړاندې کړي ځوانانو ته زما پیغام نه دی چې خپل تعلیم ته خپل زده کړې ته خپل صحت ته متوجه شي وخت بې ځایه نه تېروي بې ځایه خبرو بې ځایه بنډارونو بې ځایه قصو باندې د هېڅ وخت نه تېروي ځکه وخت لکه سره زر دی وخت چې تېر شي نو بیا هېڅکله راګرځي نه نو ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې وخت بې ځایه نه تېروي بې ځایه الله ولهب او بې ځایه بنډارونو باندې
نو خپل درس ته خپل تعلیم ته دې خپل کورنۍ ته دې متوجه شي. لیدونکو خدای دې کړي چې دا خپرونه ستاسو خوښ شوې وي. تر بیا جزات الله ورته ابداري څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. تاسو په لوی بخښونکي الله باندې ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. هیر منشي چینل ته سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ موږ ته پرېږدئ. خپل انتقادات پیشنهادات له موږ سره شریک کړئ. خدای په امان.